بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورته پوښتنه کړې ده چې یو سړی مقروضه سوی دی، قرضداره سوی دی، پیسې بالکل وس نه لري، لیکن دا قرض چې پر دا اوښتې دي د عیاشي د وجې څخه چې دا عیاشي کولې، فحشي یې کولې، آیا و داسې سړي ته زکات ورکول جایز دی او که نه؟ فتاوا حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 4 هغه لیکلي دي چې د یو چا مقروضه کېدل چې څوک قرضداره سوی، د هغه دپاره دا ضروري نه ده چې دا د نیکۍ د وجې څخه دا پور پر دا اوښتې دي، که د یو بېحیي یا د فسق او د فجور د وجې څخه پر اوښتې دي. خو که غریب دی، مسکین دی، هغه ته قرض زکات ورکول بیا جایز دی. البته که چیرې دا ستا په زکات ورکولو سره دی بیا په فسق و فجور باندې اخته کېږي، د ده په فسق و فجور کې اضافه راځي، نو د دغه ته د بېدینۍ لارې خلاصېږي، نو د ده پر ځای چې بیا و یو نیک سړي ته زکات ورکړي دا به اولا وي. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 108 دغه رنګه تحتاوي صفحه نمبر 394. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.